من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دا حدیث امام بخاری مسلم وغیرہ ډیرو کتابونو راوړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې چا د رمضان روزې ونیوې ایمان پکې ایمان راوړی او احتسابا او د الله سبحانه وتعالى د رضا دپاره نیولې ان د الله سبحانه وتعالى نه بثواب طلب کوي، غفر له ما تقدم من ذنبه، نو هغه ته به تمام ګناهونه معاف شي کوي چې مخکې کړي. د څه وړه خبره نه ده ورونو، دا ډېر لوی خبره ده. دا یو ډېر لوی فکر دی چې سړي را اوسه پورې څومره ګناهونه هم کړلي، په صحیح طریقه سره یې روژې ونیوې، الله سبحانه وتعالی به ورته تمام ګناهونه معاف کړي. او یو بل حدیث کې داسې راغلی دی، دا هم د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې په رمضان کې قیام اللیل وکړه په صحیح طریقې سره، ایمان یې راوړی او د ایمان نه وروسته د قیام اللیل دې لپاره کوي چې الله پرې راته ثواب راکړي، الله سبحانه وتعالی نه ثواب طلب کوي، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله وایي، رسول الله فرمایي چې الله به ورته تمام مخکیني ګناهونه معاف کړي. دا وړه خبر نه ده. تراویح هم کول پکار دي په صحیح طریقه سره، تراویح کول پکار دي خو په صحیح طریقه سره. دې باندې جګړه نه ده پکار چې دا اترې او که شل او که یولس دې څو دي، لیکن دا خبره ضروري دی چې څنګه به کوو، په هغه طریقه به کوو کومه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه طریقه قیام رمضان کړل، که هغې د هغې عمره نشو کولی، خو کوشش به کوو چې موږ یې ښه په قلاره وکړو. دا شل نه، څلوېښت نه، 100 رکاته دې وکړه، خو په صحیح طریقه دې ونه کړه، ځان دې چې خلاص کړو. زه کله کله د خپلو ملګرو ته مونځ په 2 قسمه، یو د مونځ په وجه خلک ځان خلاصوي او یو د مانځه نه ځان خلاصوي. نو موږ د مونځ په وجه ځان نه خلاصوو اکثر خلک، بلکې د مانځه نه ځان خلاصوو. د مونځ په وجه پکار ده چې موږ ځان خلاص کړو د الله نه، چې الله ستا ذمه وه دا مو وکړو، او د دې وجې نه کوو چې یا الله دا ذمه وه موږ چې ځان خلاص کړو. د دې لپاره پکار دی چې انسان یې وکړي چې یا الله سبحانه وتعالی ما دا مونځ وکړو، په دې وجه مې وبخښي، په دې وجه مې راته ګناهونه معاف کړي. سړی په دې طریقه سره روژه ونیسي او په دې طریقه سره قیام اللیل وکړي. په دې جګړه نه ده پکار چې دومره پکار دي که دومره اترې او که شل دي، بلکې دې ته کتل پکار دی چې په کومه طریقه باندې وکړو. ته شل وکړه، 13 وکړه، 40 وکړه، خو په هغه 8 رکاته پکې سنت وي، نور چې پکې څومره نفل کړي، خو په داسې طریقې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه کړي. که هغې په شان نه شي نو هغې ته خو نږدې شه، کوشش وکړه چې موږ په 40 منټه کې 28 رکاته 20 رکاته کوو، که نه 20 رکاته خواشه په 40 منټه کې یا په 15 منټه کې، نو دا الله سبحانه وتعالی ته به دا مونځ څنګه قبول شي؟ دا خو موږ ځان خلاصو د مانځه نه. کم سے کم چې سړی 20 رکاته کوي، په هغې خو 15 ګنټې ولګوي، که دغه هم نشي یو 3 ګنټې خو پرې ولګوي، چې دومره زر کوي. نو الله سبحانه وتعالی ګورې په دې باندې څوک نه معاف کوي. په صحیح طریقه سره مونځ پکار دی، په صحیح طریقه سره تراویح پکار دي، او په صحیح طریقه سره روژه نیول پکار دي. نو دا الله سبحانه وتعالی په دې روژه کې زموږ استادو دپاره یو ښایسته پیکج ایښودی چې هلکه اسانه عمل دی، 1 میاشت روژې دي او قیام اللیل ده پکې، دا 1 میاشت ځان سم تړل پکاري، دې ثوابونو ته ځان سم تړل پکار چې یا الله پاکه قسم پکاري چې زه به ګناه نه کوم، او چې څومره نیکیان زه به کوشش کوم چې ټولو ته ځان ورسوم. الله سبحانه وتعالی بیا خلکو له توفیق ورکوي، نو دا کوشش پکار دی.